دا پول د څه واقعه ده؟ د پول لا خو داسې واقعه ده چې تقریبا کم از کم 3-4 هزار کسان د میاکلي د مونډا د مایارو سمرباغ لکه چې کوم ځای کې ینګ واړه دي موټرسایکل موبایل ورسه دي دا د پول د ځان نه رسي. د پول څه نوم دی؟ د دې خلکو له چوکره پول خو دی خپل نوې مسکینی کې پول خو ټیک ټاک پول او چوکره پول لکه صفا خبردار چې لکه د واړه کچا الکان ورته راځي چوکره پول ولې لکه چې یو جی دوستانو چوکره پول تاسو په ټیک ټاک باندې ډیر زیات ګورئ. په دې نه علاوه په نور فیسبوک په هر څه باندې شیر کیږي او اسنین ماشوم د تره کومه ویډیو چې راغله په هغې کې هم هغې ویلي چې دا به چوکره پول ته تلو. چوکره پول دا وخت په ټیک ټاک باندې ډیر زیات مشهور دی. نن به درسره حقیقت بیانو آیا چوکره پول په کم ځای کې دی، په چوکره پول کې څه کارونه کیږي او چوکره پول کله جوړ شوی دی او څه قصه د چوکره پول ده. د ټول نه مخکې د حسنین تره چې کومه دا ویډیو وکړه په هغې کې هغه ویل چې دا به دې پول ته تلو. دا کم پول چې یاد کو چې دې پول ته به هغه تلو، هلته به ناست و چکر دپاره به تلو او داسې هم ویلی کېږي چې کله د دې خپل پلار مور باندې ډزې کولې د دې نه یو ورځ مخکې د خپل پلار ته ویل چې زه هم دلته چکر لزم، نو پلار ورته ویل چې نه ته به نور چکر و مکر لا هغه نه ځي. اوس داسې چل دی دا کم پول چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا د حسنین ماشوم کم کیس چې شوی دی د هغې نه پس ډېر زیات مشهور هم شو. ټول خلک هغې دې طرف ته هم روان دي بلکې چکر یې ورته وایي. که ستاسو خیال وي کومه انټرویو چې هغې وکړه په هغې کې دا ویل چې دا یو داسې پول دی چې دې ته د باجوړ، جندول، مونډا د انتها لرې لرې ځایونو نه وله خلک راځي چکرو دپاره. دا وایي یو عام پول جوړ کړی شوی دی تقریبا 100 کال د دې وشو په مایارو کې او اوس چې کم خلک ولا راځي نو بیا د هغه دونه دغه شو لکه دلته خلک ګاډي راولي، موټرسایکل راولي او په هغې باندې ریسونه وایي او لکه یو ماحول جوړ کړی نو د هغې نه پس دا بیا مشهور شو په چوکره پول باندې. د چوکره پول باندې په دې وجې نه مشهور شو چې کم کچه واړه به وله راتله، ډېر زیات خلک به وله چکر وله راتله نو خلکو وله بیا دا یو لقب ورکو او دا نوم یې وله هغه کېښودو. نو دغه معلوماتو د پول باره کې هغه تاسو سره شریک کول کم زیات تر خلکو ویل وایي دا څه قصه د څه حالات دي نو هغه کم مکمل معلومات چې هغه تاسو واورېدو. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.